صاحب دا ګوره دا چرچ دلته به د کفارو خپل عبادت کوو. دا زمونږ یو افغان مسلمان د اروپا مهین مسلمان دا واغستو ځان ته شخصي چا نه پیسې مو وانغستې او د دې نه جومات جوړ کړو. په دې کې فصل څه موده مخکې د اوسني نظام په طالبانو کې یو مولوي صاحب تاسې ټولې پیژنئ حلیفه دین محمد صاحب چې ډېر غټ عالم دی په خارج کې کوم کفري هیوادونو ته کوم افغانان تللي چې په لکاو په میلیونهاو تعداد دی د هغې خویندې میندې بچیان دغه ټول دلته په خارج کې اوسېږي او ده دا ویلي چې دغه خلک خارج ته لاړ شي یعنې دا کافر کېږي. یعنې دې کې دا ونه وي چې زه کمونیست نه یم د دې کیس نه قبلېږي ځان به کافر معرفي کوې نو خارج هیوادونه به تا ته بیا فنا درکوي. او همداسې ویلي چې یاره بیا ورته کوټې جوړې کړي دي او په کوټو کې ورسره جلۍ بندۍ کا جلۍ سره دا سړی زنا ونه کړي نو د ده کیس نه قبلېږي. نو حلیفه صاحب زه خپله د علماو ډېر احترام لرم په ډېر احترام دې دا ویډیو الله دې وکړي چې تاسو ضرور رسیږي. زه خپله پاچا یم سید یم سادات یم او په دې انګلینډ کې 22 کال ژوند کوم. زه به تا ته مولوي صاحب زه به تا ته ویډیو کې یو 15 جماعتونه وښیم چې څومره 4 یا 15 جماعتونه چې څومره غټ دي او څومره خلک پکې منځونه کوي. زه به تا ته د مدرسو نه چې دلته جنکو ته ځان ته مکتبونه جوړ شوي مدرسې چې سړی پکې یو نشته دی هغه به هم ته وګورې انشاءالله یو ورکوټې غوندې ویډیو د اخره کې به هغه هم وګورې. دا به ټول ګوره موږ د علماو خلاف نه یو موږ د حق علما چې د حق علما وي او د قرآن خبره کوي د حدیث خبره کوي صحیح خبره د اسلام خبره کوي. زه خپله احناف یم نو موږ د هغې د خپو خاورې خو نه هغه شانې علما چې هر څوک وي چې هغه د پیغمبر علیه السلام په دې منبر باندې ناست دي دروغ وایي د ځانه خبرې کوي په نورو خلکو باندې بغیر ثبوته الزام لګوي نو بیا د هغې علماو ته موږ دا ویو چې ستاسې موږ خلاف یو ځکه چې تاسې د ځانه خبرې کوئ بغیر ثبوته او بغیر دغه نه چې ته د کفر ټاپه په چا ولګې نو قرآن د دې باره کې څه وایي حدیث د دې باره کې څه وایي چې هغه ټاپه بیا بېرته په تا باندې راځي که خلک کافر نه وي. زه به اول تاسو دا ویم چې مولوي صاحب ته به ماته هغه سړی وښیې چې کوم سړی دا خبره کړې ده تا ته چې کوم مولوي کړې ده او تا ویل چې د هغې وراره هلته تللی هغه وراره به یې موږ ته را پیدا کړي ما خو ټوله دنیا پېژني دا کوټې به ماته وښیي خیر دی دغه یو 10 کوټې دې داسې ماته وښیي زه بیا ورسره ومنم چې بلکل دغه یوروپ کې چې خلک دي بلکل همدا کار کوي. خو زه به تا ته په زرهاو جوماتونه په انګلینډ کې وښیم په انګلینډ کې زه به تا ته په زرهاو مدرسې په انګلینډ کې لندن کې نور ملکونه کفري هېوادونه خو څه کې د انګلینډ ځکه چې دلته اوسېږم ما ته ګوره زه به تا ته داسې جوماتونه وښیم مولوي صاحب چې شرابخانې وي نایټ کلبونه او مسلمانانو ته جماعتونه جوړ کړي زمونږ افغانانو ته جماعتونه جوړ کړي. نو په دې ویډیو کې به زه تا ته څه ناڅه دغه وښیم مولوي صاحب الله دې وکړي چې په تا بده ونه لګي ستا دغه کم مینوال چې دي چې دغه باندې بده ونه لګي ځکه موږ غلطې خبرې نه کوو ځکه دا مولوي صاحب غلط چاپوي کړی او دغلته ما مخکې هم دا ویلي چې په دې اروپا کې طالبان هم اوسېږي په دې اروپا کې مجاهدین هم اوسېږي په دې اروپا کې ملایان هم اوسېږي د افغانستان قاریان هم اوسېږي په دې اروپا کې داسې خلک زه پېژنم یا مولوي صاحب په خدای کې نو که چې 3 بچي دي 3 وړه حافظ قرآن دي په خدای کې نو که چې یو پکې عالم دی زه یې پېژنم الحمدلله زما څومره بچي چې دي ټول قرآن وي دلته ما دلته ثبوت کړی ده زما واړه بچیان دي الحمدلله قرآنونه ختم کړي داسې د ډېرو افغانانو الحمدلله ښځې الحمدلله 99% په دې اروپا کې په حجاب کې ګرځي. نو راځه یو څو ویډیوګانې در باندې ګورم او جوماتونه در باندې ګورم که داسې جوماتونه تا په افغانستان کې جوړ کړه بلکل به دې زه ومنم زه به ایروپ پرېږدم تا ته به درځم چې دومره صفا جوماتونه څومره خلک پکې لمونځ کوي راځه ما سره اوسېږه الله دې وکړي زه ډېرې خبرې نه کوم ځکه د روژې میاشت ده نو دغه ستا په ویډیو باندې ډېرو افغانانو په اروپا کې د هغه افغانانو چې د افغانستان سره جوماتونو سره کومکونه کوي افغانستان کونډې یتیمانو سره کومکونه کوي د هغې زړونه دې مات کړي دي او که زما خبرې په ثبوت باندې به خو هغه سړی به ما ته پیدا کړې چې دا تا ته یې ویلي چې هلته کوټې داسې جوړې هلک ورسره ورچې چې بیا زه نه وکړي راځه دغه یو څو جوماتونه یې وګوره بیا قضاوت زه په ولس پرېږدم چې الله دې وکړي چې زما خبرې بدې ونه لګي راځئ دا جوماتونه وګورئ په الله سپارم ښه وخت صاحب دا جومات وګوره دا په انګلستان په بریډفورډ ښار کې دی په دومره غټ جومات په افغانستان کې پیدا کړو زه دا لندن ته پرېږدم دا مسلمانانو جوړ کړی چې دننه ورنه ودي یو محل غونډه کې دی الحمدلله چې د عدتونو ځای وګوري د مونځ ځای وګوري او د سایې ته وګوره داسې وګوره داسې دومره غټ جومات دی دا د اروپا مومن مسلمانانو جوړ کړی او ته ګوره همداسې ورځه. نو خبره دا ده چې باید تحقیق وکړو داسې په سلهاو په زرهاو جوماتونه یې دلته په دغه کې ګورئ تاسې دا 2 کاله کېږي چې راغلي یاستئ د ښځو نه چاپېر یاستئ ښځې دې مکتب ته نه ځي ښځې دې بازار ته نه ځي ښځې دې عطر نه وایي ښځې دې چسپکي جامې نه اچوي ښځې دې بوټان نه پخوکړي چې ټکار یې کړي نو دې ښځو ته موږ د سلیمان علیه السلام تخت پیدا کړو د کوتر وزرې ورته ولګوو څه شی وکړو جازونه ورته والو څه رقم وکړو پیدل وګرځي چې ستاسې د ښځو او د اروپایانو نه بلې خبرې نشته په دې ټي باندې ناست دی نو دا په دې باندې خلک خفه کېږي. زه تا ته یو بل جومات ته ښیم چې د چرچ نه چې کافرو پکې عبادتونه کول هغه زموږ یو افغان ور واغوستو
او جمعه چې جوړ کو د الله اکبر پکې د الله عبادت پکې هغه درواني ګورم دا نور ډیر جمعتونه درواني ګورم په یو دغه خبره ته کوم مولوی صاحب چې ته بدل تر راځي لندن ته بدل راولم دلته بدل ګرځومه کله ما خبره دروغ زه ته سره کابل ته دا پاچا کاموال الته مې په دارو کې څنګه سار میکا خدا عمرې کسې کوي چې عمرې عدالت پښپګ نوي کې کیسټ نه پرې خو پیتا چې دا چا په جب کې بده پیتا ول ټیپ هغه باندې سړی والو اوس خپل آیفون پرو مکس او غرغ ټلیفون سره سلور کیمرې ورکی دي تاسو خپل خدا وته چې قرآن بدل شو حدیث بدل شو اسلام بدل شو چې هغه وخت یو کفر یو ټیپ پیتا وته سره موبایلونه دي انټرنیټ دي فیسبوک دي یوټیوب دي ټیک ټاک دي د دنیا ټوله ټیکنالوژي تاسو دا کوي نو یورپیان باندې د کفر ټاپې لګوي خپل افغانانو باندې او ډالر هم فخر دي ځکه به انصافي ده راځي تاسو نور شي نه فهم دلته ایسه دا ګوره دا چرچ دلته به د کفار خپل عبادت کوي دا زمونږ یو افغان مسلمان دی اروپا مؤمن مسلمان دا واغسو ځان ته شخصي چانه پیسې مانغسي او د دین جماعت جوړ کو په دې کې فصلها جونی الکان سبقونه وي حلقات پکې کېږي دا ګور المستقیم سنټر په نوم باندې ډیر خسته دنه چورش ډیر خسته باران دی باندې دا ګور تر هغه سره پوري شخصي پیسې وانه واغسو د مجاهدین د الله تعالی رضا خلق شته تکبیر الله اکبر سلام دوستانو دا بلال ماجد په انګلند برمنګم ښار کې ده د څلور کاله مخکې دا شراب خانه د الحمدلله موږ افغانانو واخیسته یو دوه منزله د باره دننه موږ باندې وګورو نو پنځه وخته جمع کېږي الحمدلله په ختیدا سره دوستانو ماشاءالله دا د ماجد دننه ساحه ده او دا باندې دا د څو ځای د باره دوه منزل ته لار خطر ما شاء الله دا د څو ځای ده او دا دوه منزل ماشومانو سبق دا وړو ماشومان سبقونه وایي خیري صاحب لور ته ده مولوی صاحب دا مسجد بلال دی په انګلستان ښار کې په لیډز کې دا وګوره تقریبا په دې کې په یو وخت 3000 کسان مونږ کوي او د جمعې په ورځ په دې کې ځینې بار خلک ولاړ دي یعنی دومره خلک راځي بیا دا درې دغه زه نشم کولی چې تاسو ټول دغه وخت اجازه نه لرم چې ټول لاندې باندې ټول ټکونه تاسو څنګه تاسو دینه تخیم پکې دنه چې تاسو د اودسونو دین وګورئ ما په افغانستان کې ملیدلی ولکه دومره پاک ستره لکه دومره چې دلته د اودسونو دین دومره خزل لاندې بیل دی جوړ کړی چې جمعې مانده تر دي تر او تر دي حلقات تر دي دا مخامخ دی نه دا خزل جوړ اندر پروګرامونه جوړ کړی په دې کې تقریبا 2000 کسان په باب کې راځي دا بیل دی او دلته سره موږ نږدې موږ افغانانو تقریبا زیاغسته 2 کور 12 کال مخکې مغسته ټول خلکو ته معلومات په لیډ ښار کې موږ په هغه کې ان شاء الله جمعه جوړو پروګرام ته جوړ کړی دی موږ پکې باقاعده تراویح کوو ختم پکې کوو د قرآن ختم پکې فل حال روان دي د خلکو حلقات پکې د ماشومان مدرسه پکې شته دی د جنوب مدرسه پکې شته خدي چې حالت زموږ استاد افغانانو خويند مين دلته راغلي په تجوید سره قرآن نو ویل دلته په تجوید سره قرآن ویل مراده دنه دا جمعه ته موږ راو داسې په زرهاو جمعه ته دي مهرباني وکړي تاسو تحقیق کوئ بیا خبره کوئ نو داسې جمعهونه ځکه د اروپا مسلمانان ته دغه هم عظیم مسلمانان سپیشلی مسلمانان او یو خاکی دی والا یو کس نیم پرې چې تاسو ته مشرانو ته کنځلي قسم د خپل مچ تعلیم د کنځلي کیږي قسم د خپل موجود یختان را پاريږي چې دومره کار ماته راځي زمونږ بل شپونی څه ته بدل دی ور کیږي ملي اردو ته یا ته عام تعلیمات په ټولو د خپل خپکیم خو ته یو کس دوه کس مو ګوري ټول دغه ګوري چې د اروپا کې خلک سره مسلمانۍ ده دا هغه د دومره کې د برابر نه چې د دومره کې د برابر د پروګرامونه تر روان دي دلته کافر راځي مسلمان کیږي تاسو موږ مسلمانانو تاسو موږ هغه دین د کافر ټاپې لګوي دا غلطه خبره ده نن جمعه دا مسجد بلال دی ها چې تاسو ما وخت وخوځلو دا ګوره دومره غړ جمعه ته خطر هغه سره پورې تاسو ګوره دا ګوره مسجد جمعه دی او دې سره دا منطقي ګوره خلا ټول د جمعه دا ګوره ټول د جمعه منطقه ده تر هغه سره پورې داسې ګوره خو دنه هم د تخیمه خو د چې د مونږ ټیم دی داسې ګر چاپېره چې راشي د مونږ ټیم دی ځکه چې خبر نشم کولی خو دنه هم د تخیمه ته وګوره چې دې کې تقریبا 3000 کسان موس کوي او الحمدلله زین یې ته بار ولاړ د جمعې په ورځ عام ورځ کمي دا د سپلای ورځ دی سپلای خلک بس دا وګوره اوس دا وګوره دا د څنګه دی راځه تاسو په دې کې काफी देर तो तकलीफ बहुत ज्यादा होती है इस लिहाज से अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो उनको साइड में लगा के एक छोटा सा बटन होता है उसको आगे पीछे करना पड़ता है और साइड में लग जाता है तो मेरा ख्याल इतनी हिम्मत नहीं लगती है तो जल्दी से जो है वो अपना मोबाइल फोन बंद करके या साइड में लगा दें just quick announcement for many days notice that many phones are going up during the Jumat so please try to make sure to صاحب دا بل جمعات دی ته اسلامي سنټر وای
دام د پاکستانیانو دی او په زرهاو کسان په دې کې دننه مونځ کوي که نه اختر کې بیا پکې ځای نه وي یا په د جمعې مانځه کې ځای نه وي دومره خلک مونځ سره دا منطقه چې درته ښیم دا ټوله ځي مربوط ده داسې ګوره دا ټوله د جمعه اندال ته بله مدرسه جوړوي غټه مدرسه جوړوي دي مدرسو جنکو ته علیحده جوړې کړي هلکانو ته علیحده جوړې کړي داسې مدرسې داسې مکتبونه دلته شته چې سړی پکې په نوم کې نشته دلته چې ماشوم کېږي ماشوم نو په شفاخانو کې ښځې ډاکټرانې وي سړی پکې په نوم باندې نه راځه دننه هم درته دا جومات راښیم اسلامي سنټر ګوره دا ټول د دغه ځای دی چې نه ودي سپلی ودی ولته څوک نشته دی اوس ښه دا وګوره داسې دې خوا یې تشنابونو ځای دی دې خوا او دې خوا پاس چته خیږي داسې وګوره مولوي صاحب دا بل جومات دی ښه دا بنګالیان ورونو جوړ کړی دلته هر سړي چې د هر وطن مسلمانان دي دا ملک که بنګالیان دي که د پاکستان خلک دي که د افغانستان دي که د انډیا دي دا نوم ته هم جوماتونه جوړ دي که عرب دي نو موږ هم الحمدلله افغانان ډېر مسجدونه لرو هم تاته وښیو نو دا لنډ جوماتونه دي زما په ښار کې دي که نه تقریبا دا یو جومات بل جومات سره درې دقیقې لاره ده جوماتونه خو ډېر دي په لسخاو دي مدرسې خو یو څو دانې به تاته ښیم اوس بل جومات هم دله او دننه چې وګورې بیا تاته معلومېږي چې واقعي اودس پکې خوند کوي مونځ پکې خوند کوي دومره صفا سوتره دي مولوي صاحب دا بل جومات دی دې ته وایي الحسن سنټر مسجد کوبا نو دا اینده وګوره دا چې چا جوړ کړی و مشر یې څوک و هغه اخلاق میر صاحب نومېدو تقریبا په دې 15 لکه ډالر لګېدلي دي په دې باندې مصرف شوی ښځو خپل سره خرڅ کړي د کورونو نه دلته بیبیانې ښځې د دې وطن مسلمانانې هغې سره زر راولېږل او دا جوماتونه یې پرې جوړ کړه هغه بلال مدین چې څوک و د هغې کې هم سره زر د کورونه راولېږل او قرباني ورکړه راځه لږې دننه هم در باندې ګورم چې تاسې ته معلوم شي چې دې کې یقین وکړه مونځ دې کې مدرسه دې کې حلقات د ښځو د سړو تراوی ختمونه ټول پکې کېږي دننه در باندې لږ ګورم الله دې وبخښي اخلاق میر صاحب ډېر ښه سړی کینسر بیمار شو او بیا وفات شو افغانانو سره ډېره مینه لرو ده پاس چته لاره تللې ده چې ډېر غټ ځای دی پاس پکې په زرهاو کسان پکې مونځ کوي هغه اوس بند دی ځکه دلته د ماسپښین مونځ شو خالي دا لاندې ځای درته ښیمه چې لاندې وګورئ چې دومره ښایسته دی ګوره الحسن سنټر ښایسته دی نه ګوره د ټیوانو شینه پکې د مونځ ټیپ ټیبلې پکې لګېدلي هر ځای کې وګورئ دلته هم وګورئ نو پاسې بیا ډېر غټ ځای دی اوس بند دی لاک دی تاسو ته مې وښودل دا ګوره د مونځ ټیم ټیبلې هر شی دی روژه ماتي دا ټول پکې So peaceful, so tranquil. All you see is just hijabistas, MashaAllah, MashaAllah, Allahu Akbar. This is amazing. Let the whole world know that Islam is the fastest growing religion. Islam is peace. SubhanAllah, MashaAllah. This is in the UK, most probably in Eastern. And just look at that. Look at all our daughters, hijabs and all that. MashaAllah, these are our daughters, these are our sisters. MashaAllah, our nieces. Then look at the star, MashaAllah, MashaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Islam is the fastest growing religion. Islam is peace. Islam is tranquility. Allah subhanahu wa ta'ala says that He will bring nusra to His religion. Look at this. MashaAllah, Allahu Akbar. Please spread and share widely. Let the whole world know that Islam is peace. Just by looking at this video, you get attached to it. There's a sense of tranquility. There's a sense of peace. There's a sense of purity, spiritual purity. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah.